که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم مثال سلسله کوم او هغه د جفت نمبر سرطانه ریسترا کوم یا محدود کوم. مثال دلته د سلسله کوم بیا ورته چې آلت ډي او بیا مثال ال چې تر څو موږ ته ډیټا ولیډیشن وینډو راشي. آلت نیسم کیبورډ کې د زور لاندې ډي وهم او بیا ورپسې ال مثال دا به ماته راشي. دلته تاسو میسج ټایپ کوئ. مثال خپل میسجر میسج تاسو ټایپ کوئ هغه ټایپ کوئ. زه دا ډیلیټ کوم. مثال د هر یو لپاره که زه میسجونه ټایپ کوم مثال بیا زیات وخت د یو ویډیو اخلي. مثال که دلته راشم دلته اوس ورته وایم چې تنه جفت عدد باید ومني که نه. ورته وایم چې مساوي موډ فانکشن ته راځم. موډ فانکشن کې ورته وایم چې قوس شروع ورته سلس کم سلس ده C2 ده C2 مثال C2 دا راخله ورته هم چې دا مثال تقسیم کا په موډ شه تقسیم کوي. مثال دا په دې باندې تقسیم کوي او حاصل چې مثال شرط جفت کتاب ده. زه ورته هم چې په دوه تقسیم شي. مثال په دوه باندې تقسیم کا چې کچیرته مساوي صفر شو نو بیا صحیح ده. مثال دا چې نو بیا صحیح ده. اوکی کومه که زل تراشم ورته هم چې سالور مثال صحیح ده جفت ده. که ورته هم چې درې مثال دا نه مني. مثال دا چې ده دا تاق والو ده. مثال دا اوس نه مني. نو د همدې لپاره بیا کولی شم چې مثال دا سلیکم بیا ورته چې آل ډي ال راشم ورته چې دلته د مساوي ته نه لري کوم ورته چې ګریټر دین 0 مثال چې د دې نه پورته وي. که زه راشم ورته چې درې مثال دا مني. که ورته چې څلور دا نه مني. مثال ځکه چې دا طاق عدد مني. ځان ته یوازې طاق عدد مني جفت نه مني. مثال دا څنګه تاسو یو کالم ریسترا کوئ یا محدود کوئ د شي د جفت یا د طاق نمبر سره. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.